واوره نو چې مونږ رالو جامله نو ما ته شته څه څه ټول تقریرونه وکړي نو اوس په تاسو ته ټول څه صاحب راشي او څو خبرې به درته وکړي بس صاحب راغی سر لوټ ته سره اسلام علیکم بس یاره زه بس ووایم نه بس څنګه یاره سلام پسې زه بس ووایم نو دا مزېداره یي شیرین فرمایش چاله تعالی وای دا وای تاسو بان یو سودا راکې دا ویډیو بند صحیح ده کنه او ما سي چلیږي نو دا ویډیو څنګه چللې زما ماما به یاد په ستاینه کې زما ماما صدري ماما اورا نمونه وایره ورته کنه یو هغه د ناشته استاد به وایي یو هغه د ناشته زه ناستم پکې یاره او یو نوم شاهنواز دی او ټول وایه یاره دا رشید لالا دی رب نواز خان نور به دې وایي ماله ته څه پته وایي او رب نواز خان رشید خان نواز خان زما پلار نوم دی دې په سکوګان او شو خاطرونه شو زه په خپل سور روان وم که زه ګوره خپل سور نابېسوره کړم نو که انګریزي راکې اچو یا که دیسي نو زه بیا نه چلوم نه په سور یې بېسوره کېږم یو خاطر شه نو دی بیا یاره ما ته وکړم پال کې وایي زما ما په خلص ووایي نو همدا نور ما په کونه وایي په پښتو اړولې ده نو دا پکې خندا هم راشي نو یاره په خوله داسې شوه چې لکه یو سړی نو هغه د مردان یو نه راغلی و صحابی ته هغه یار څخه نو هغه سره یاره ډېره کې اوبه چیلم کړي چې اوبه چیلم کړي ګرځېدل داسې هغې کې داسې چمن ممن نو بیزه پکې ذاتي ولاړه وه هلکه یاره بیزه دې ډېره ښکلې پرې او که نه یاره دا مې د پلاني نه په 10,000 روپۍ اخیستې وه دا خو به یاره ماله راکوي بوزه یاره تا نه بیزه خو منې نه ده بس دی چې را روانېده رسخت یې ته اخیستنې او 10,000 روپۍ ورته وشمارلې چې وشمارلې نو هغه بیزه را روانه کړه چې روډ ته شوم چې پلین کوچ ته به لاس و نو هغه یې به تېز شو هغه یې کله ساوري اخیستلو اخلي یا رشکې راغلي یعنې پلین کوچ په ساورلو دې زړه کې وایي چې پلین کوچ والا خو راته هم نه ودرېږي دا بیزه راته په 12,000 پرېوځي که ګاډي خو راشي او چل ورسره وکړه نو پړی یې تېلر کړه نو څلور واړه خپې بیزه یې له وتړلې چې ویې تړلې نو بیا یې اوږده اوږده واچوله خپل څادر یې پرې واچو هغه سر یې د پله وتړه ده د غر لاندې اوس هغې ته ولاړ دی نو پلین کوچ راغی هغه ته یې لاس و نو هغه ورته سر راویستو یې چته ځې ویې دا نیا مې ناجوړه د هسپتال کې بیا مې راوچته کړه نو بس بیزه هغه راوچته کړه څادر یې ترې چاپېر کړو نو چې راختو نو دې ډریور ورته په شیشه کې کتل نو هغه څلور واړه سوی سایي کړي د بیزې هغه ډریور بابا چې په سیټه چې دا ګورګابي ته وباسه یاره هغه وباسه ماتې او یو باسه به چې ډش شو نو سیټ له بیزه را خلاصه کړه هغې یې جز یو ګیلاس پچې هغه څادر کې وګورې هغه څادر کې وي نو چې مردار راغی نو دی خوشحاله شوي ده په خپل ریټ راته پرېوته نو هغه ډریور ته وایي هسپتال مخې ته ودرو ګاډی پته ده راته ودروم درته نو بس هغه کلنډر دی پله په سیټ ناست و چې د بیزه راوچتوله نو اپچې خو هغې بیزې کړي نو کته ودوبېدې ټولې دې کلنډر صحیح کړې یاره وره د نیا تسپې دې وشلې دې دا ورسره ټولې دا ستاسو شو زه دغه وم اچولی
ماما خدایا سلا شکان پیدا کوي چننوی سبای بیا جدا کوي خدایا سوم خوشحالی په دنیا راکې په دې غم کې به مې سور سوا کوي زه د زړه د درد جاړم ګیله نه کړمه مرور یار به مې ترازا کوي عاشقي خو تا په خپله ده لیدلې که دا ځان ورسره اوس اشنا کوي هر عاشق د معشوقو سره پټ ناستي ته د یار سترګې زما پناه کوي په جینګن د زه شاعر علي حیدر کړمه پټ دیدار به مې د یار کله کوي یا بدی مالی د سرو ګلونو شم یا بدی مالی د سرو ګلونو شم یا بلی بنے د شاعر شم یا بلی بنے د شاعر یا بدی زلفو پټال دما یا بدی زلفو پټال دما یا بدی زلفو پټال یا برا گزار د دې ټالو شم یا برا گزار د دې ټالو شم یا بلی بندې یا بلی بندې
یا به د امید کښتۍ کې سور شمه یا به د امید کښتۍ کې سور شمه یا به د امید کښتۍ کې یا به تینه ډوب په دریابونو شم یا به تینه ډوب په دریابونو شم یا په لیونی یا بدی پسر ټولای سرا بلم یا بدی پسر ټولای سرا بلم یا بدی پسر یا بزازی زروب د ملکونو یا بزا عزیز زروب د ملکونو یا بلی بلی یو دو دوستانو نو یو به رښتیا وي یو به دروغ وي نو هغه رښتیا والا ورته وي یاره زما سره ګرځې هسې د ځانه بس بیا لګیا مې پل کې درپسې خلک خبرې کوي دغه وایي څه چل وکړم وایي څه چل وکړم یاره ګوره تا دا هم ونه کړم ته به کوم کار کوې موږ سره اخر کې وای بیچو ورته ته دغه ځای په دې ناسته کې دا خپل نیم کا اچقې سره وای دا قسم په خدای که زه د پولیس کې کپتان شم ته به مې ړومبی درنه کړې انا هغه یو به رښتیا یو به دروغ وي نو هغه ورته وي یاره زه څه چل وکړم وي دا مې عادت دی زه خدای به دې منې کړي خو داسې کار دی ته به دروغ وایې زه به یې رښتیا کوم یې چاچای شه په یاره دا خو به کمال وکړي نو دروغ رښتیا کول خو ډېر ګران دي که نه نو یاره بله دا د ټوپک یې راغستی نو غر ته ختلي ښکار له چې ښکار له ختلي دي نو ښکاریانو نو هغه یې ورسره میلاو شي یو به چای مای پرې کړي نو هغه یې په شیش باندې باس کو نو چې دې دروغجن ته موقع میلاو شو ته مالګو ته چلولن د بیزې ښکر وګرېد نو یې خپې وروستی ښکر له راړه نو یې هغه خپې ومالوته او ټیک شو بل یو سړی و نو هغه تاسو ته خو ما ډېرې خاکې کړي خو دا نوې نوې غوندې کېدي نو مشرانو نه سړی راواولي نو هغې کې ډېر غرضي بل مشرانو به دا متل کو که ستاسو خیال وي خړ دریاب دی ړانده میان دي نو ما وایي یاره د نوښار سیند خړ دی نو خو سړي لامبلو ته هم وړل نه کېږي اسکلو ته هم خو چې دا میان یې ولې ړانده دي نو هغې کې به هغه شګې تلې نو هغوی به داسې ړانده ړانده ګرځېدل خو بیا مې بندیانو کې ړانده ولیدل اسکول کې هلکانو ته په کچه اسکول کې بابا سبق خو نو د هغه نظر لاړ چې نظر لاړ نو هغه عجزو د کوره نو استادانو صلاح وکړه ځانه صاحب اسکول ته راولي زیري به کوي هلکانو سره به موږ خواري کوو نو بس هغه دغه شان معامله چالو کړه بابا له میاشت بعد خبر راغی وی بابا هلکان رړي که هلکان رړي که او چې سهار راځي چې ښکلې کپړې خولي سرونه یې خرولي پخوا به یې پې سرونه خرول
نو هغه په کتار کړي چې ټول رااله نو هغه یو چې کور ته راغی دکه شان اډر وکړ به استاد جي چې سار واخلې وایي بچې ستا خو ډېر ښکلي ویښته دي داسې هغه څه نه خرم بیبي نو 10 روپۍ جرم به بیا ورکړې پخوا خو 10 روپۍ ډېر شوي دي روپۍ دغه جوړ او 10 لختې به دې وایي بېغمه شه ما به نه وایي اوس چې سهار هلکانو سره را روان شو نو هغه ورته وایي تا خو سهار نه دی خورلی تاسو غږ مه کوئ زه پوه شه بابا نو بس یاره چې تللي دي نو په کتار کړي دي نو دی بیا اخري کتار کې ودرېد دا چې سر یې نو خورولی نو هغه بابا به یو په سر لاسو شابه نر کار پې کړی دی یاره بل بې دغه چې د ده لمبر شو نو دی خو تش کمیسونه اغوستي نو دی ورته اړولی شه کونه یې پاس کړه سر یې کټه کړه نو بابا خو د سترګو نظر نه لګېده نو په کونه یې والا لاس هلک ته وایي دا تا لې په اړولي چاړه خورولې دې کې خو ویښته نشته هلې یو چې ګوره په خریلي سر کېدله لارې سې د کونې نو دا پکې نوې خاکه شوه بله زاړه تاسو کومه بله د باچا هغه د باچا منصور عالم د زیدینا د باچا هغه د کشتۍ هغه ماړګې هغه خو یاره یو باچا و نو بس داسې سیلانې غوندې کې زړه ته یې سیل چکر تاو شو جنرالانو له خبر ورکړ وزیرانو له هغه یې راغونډ کړې سبا به ښکار له ځو نو هغه بس یاره ټول خوشحاله شوي چې سهار شو نو آسونه زین شو کچرې بار شو نوکرانو نو راغلي دي او دري سیند ته چې سیند ته دري سیند ته راغلي باچا وکتل نو لوی چمن و بس نوکرانو ته یې وویل دې ځای خیمې ښخې کړي هغه یې خیمې ښخې کړي دي اډرو بس نو باچا بټنې کولاو کړي یو پله جنرالان ورسره روان شو بل پله وزیرانو نو باچا د ړنه وویل ښه تیزه وی که کشتی وی یاره نو پورې به تلي سیبا ویشتو نو یو بابا ګډې سرولې هغه واورېدې ویشتی چې کشتی وی کوم ځای وی پاس ګودر ده که نه نو خلک خو ګودر لځي که نه نو بس باچا اډر وکړو نوکرانو ته وی ورشئ هغه ماړګي ته ووایه چې راشه باچا سره د کابینې راغلی دی راشه غواړي دي بس هغه نوکر چې تللی هغه ډېره فاصله وه ګودر ته نو هغه ته یې خبره کړې ده نو ماړګي بیړه یې را خلاصه کړې ده یوازې ومه ملګری ته هم تلو کلي نو بس بیړی ته اوس باچا او وزیران او جرنیلان او کچرې او اسونه ټول په یو کشتی کې بار کړ دا مارګېړه چې وایي که دی زه ګودر خاله بیامه نو که دی باله هر څومره راکړي خو زما اړوغه خو راشه نلې لکه د لاش نیغه پوده نو نیغې ور خلاصه کړه کشتی چې میاشته شوه نو غولی ته ونیسله نو هغه اوس داسې داسې کېږي باچا ورته وایي ته څنګه له سیند کې چکرې راکړې که نه زه راپورې کوم چې څو سیمونسې ولو هغه ورته وایي چې دا زه نه کوم وی ولې وی دې ته جي غولی وایي بس د خدای نه خیر غواړئ چې پورې شو ته نو څه چل به کېږي وی بس دی به دوه درې چکرې وایي نو ځي به ویښله نو موږ به مړه شو الله دعا وکړئ چې بس خدای پاکه مینګه وباسي نو دا باچا خو د مرګ بې بد پرې راغی نو ما ورته وایي وایي تا ته مشرانو څه ویلي نه دي چې تا نه غولی بیړی ونیسي نو دا ووایه وی ویلي دي جي وی څه وی ما ته ویلي چې تپوس په کشتی کې وکړي چې چا باندې په ژوند کې څه تېر شوي رښتیا ووایي نو کشتی به خدای پاک وباسي وی ولې به کشتی رښتیا نه و نو بس تا نه به یې چالو کړو نو هغه ورته وایي زه خو وړوکی لوی شم تر اوسه خو نه ورم نو کشتی لږ اپله نه بیا یې جرنیلانو نه تپوس وکړو نو هغه یې ورته وایي چې باچا درته څه ویل دغه لنډ زمینګه نو نوره اپله لاړه وزیرانو له لاړو یې د پاسه نه درته څه ویلي شي د پاسه خو باچا ده وی موږ یو کشتی کې ناست شو که نو ډز شو کشتی ووته د ژوند امید خو پیدا شو ټول خوشحاله شو نو بس کړه شو چې باچا د دې ځای نه هغه ماړګي ونیسي د خرې ځیه په موږ د رښتیا ووایي اوس پته وایي نو د باچا خو دا مطلب و چې دی به وایي چې زه کونی نو یو چې زه به درته رښتیا وایم ښه څنګه چل دی
وی ما 15 کاله کشته وچلوله دوره کونیان مې نه ولیدل نه ساکت چپې بس وای چپې تم ډېر فرمایشونه را روان دي خاصه د بهوام ورګه چې د میر پته اجازه
کامل تبارک کلیپنگ وشي یار کاملی تبارک تاڼي خلق خوب لیدلو یارا آغا خوب پسلا آغا سودایم شهنوازم در سره نام پکې راغلی نام پکې راغلی لږ د ځان سره په زړه کې فکر وکړه زه خاطر د چرې یو ځلې په زړه یم په سپېلنو به درله هر وخت نظر مات ساتمه خپل سر به بیلم خپل سر به بیلم خپل سر به بیلم جیب دې نشته
نه وی وکړه خو یاره چې زه یې وایم نو بیا زما زړه ورسره ما کشان شي زه خیر د وه هغه خو یاره چې پیسې واچوي لالا دوکان وکړو بس یې ورته په کار نه اخلي کنه شرا کوم نو تیز وای ماما بس یاره هغه اوس داسې پاس چت کې موږ وو دلته نو مارکیټ مالي نو ګاڼه ګوڼه ده راکوشو ما یې د جګړه ماګړه وشو کنه هغه ته دې څه چلوي ما ولې ماما ته نه خبر مې نه وی کومدا کې د یو سړي ونونه ویزې نو اما شرای شانو لسون جمعات پاسو او وارته کوی د کړو نکای ولا تړلم هغه لکه نظریه نه درو دی ولې ما ته کې د چې کوی د نکای نکای ولا تر د لسون جمعات هغه نه بار خبره نه دا درو بل راځه ما چې وکړه نو خلک چلے د نو هغه بیا لاور ته تختی دی لو خپلوانو کا لړو میکا لړو هغه غاڼه کې هغه موږ لري عزت خاطر چای را او ما سره غاڼه باندې وکړه خو یې دی ولا نه کارو سموري انا نو راځو هم سب دې خبره خو یاد انو بازار ته لاره چای دوس کنه چای نه راشو مې هیڅ کوم یا بس راځي په سوچ کې شو کور مې دا شان خبرو وکړه ساجي په کارو شي کې احمد شي امې په خپل ولید نو په د کلیمې مسلمانانو چې ما څوتان په موزه کو د کې د په یو ځل له خاطر درې ځله په ځان یا الله سان زلي پاس نه نشي پانځوس کاله وګرځېدم او ورونه او دامن پر پاسې چې اوس په نوزي د کوره کاډو زمره ما بکیل کو پساري هغه په کاکا څو بیا کوره راته دا تاسو واه مغسته آسي واه سلام په دې دې هغه سره په جګړه دا هغه دا یار جوړ شو چې ما یې زما چې زپوګه کې کوم ساتر باندې کو چې نه زما ماته سو کوي چې ساتلې به خیر راکه نو موټر نه وایي چې څنګه ساتلې به خیر یار نو خدا ما ځان ته په خپل کړی بولو یار هغه یار کار ماره خراب شنو راوته چم کې جمعه ته راغی بوزله ای زما لونو زما څو وسیله نشته اما سوچ وکړ زمین کلی کې ګوار نشته دا بدله سرو هغه ورته وسیله د سړي زیه شو څه قسم تکلیف چې تاله راځي موږ باندې امداد کوو خرچ به درته میلاوي تړه به د فصل درکوو هغه ساتلي غوان وروره نو سهار له دوس پټکې وولېده لوړ ورسره د غوان راجمع شو چې راجمع شو روانې چې روانې کړو نو کله به یو پله تښتېدله کله بل پله نو ستړی غوندې کېشه نو وایي دا کار مو خوښ نه شو که دوه ورځې مې دا ډول وول نو حساب به رانه وځي واګې راوسته زما سلطان بیا موزله راغی وایي زما لونو نن مې دله خیراتي وشو نو کوم هغه یې ورته په لور باندې رالګو په خپله د سوال جواب کړی دا فصل به پوره کړې یعنې کله به پرېږدې کور به زمین کوي ما دې په کوزه کې راګیر شي نو سهار یې بیا روان کړه غوا نو غوا نو په دې فصل کې سر یې دوس هغه لوړي ښه تندي ته او سر یې راکښته کړی دی چې یاره که کله پرېږدم کور رانه پاتې کېږي هغه د دی مقابله هم نشم کولی کله دی د خپلې خولې مې ویلو او زه بیداد کې رالم چې دا به څه چل کوو نو بس یاره سر یې لګولو یو حقیقتي ملنګ په لاره تلل نو هغه پرې سلام وکړ نو وعلیکم سلام ونه ویل نو والې اواز وکړي زما وروره سلام علیکم څه سوچ کې وی وعلیکم سلام باباجي په خیر علیکم خیر اوسه وی څه سوچ کې وی ما له خو یو تعویض وکړه کلي سره مې مقابله راغلې چې رانې زړه بد شي هغه ورته وایي دا ځنګل دی ما سره قلم هم نشته خو زه یو دوه ټکي د اجازه درکوم دې باندې به کامیاب وي تالا چابي دله درکوم وی څه وی چې ته ووایې چې دا پلانې شی جیم پړت نو هغه یې به وکړو خو واس پړت به یاد ساتې
دا یې چابي ده نو دی چې یاره دا ملک دا سمیاستلی دی نو دوی راشي چې په دې غوا دې وواهمه چې ټیک به وي که نه اجازه خو ډېر اوچا شي ښې د کلي دا غوا ټول چې پروت نو بس ونه هغه یې ډاونه کړه چې کمزوره بې راښکا ضرور به سره بنښته و که نه دی وایي یا الله هغه چابي راته رایاده کړي تباهي رانه وشي اواز پرت تېر شو چې پرت و چې مازدیګر شي یاره نو دوی د کلي د افغان ټول واس پرت نو کولاو هغه یې باندې ویښته ولاړو هغه شتریزه کې خېټه کې ختم شوی اوس چې کلي ته غوان راغلي یو یو راځي شرق څپېړ و د خارجي چې د نسلو نو د افغانو سره داسې چل کړي هغې باندې خو ویښته ولاړ یې خېټې ترنګړي وی ما خو سر نه بوتلو خو هغه ګیامه ښه نه وه نو بس څوک څپېړې څوک لټې دی چې ماخوتن شي نو اوس یکه دوکې چالو کړه ګوره پلانې راغله نو څپېړې راغله نو چې پلانې راغی راله لته راکړه صحیح ده بد وه دی دواړه چین کړل د اجازه خو ورسره وه نو هغوی به وټوخته چې وټوخته نو څپېري چې بس دا وایي دا ټول کلی چې نو ستا الله ځانه نشي خلک راوړو ټول د احمد نازل شوی دی که څنګه چې یو بل سره دې پکې د دې نه خو باج هوټل کې کوڅو کې ګرځېدلی راشه دا ټول کلی دغه شان دی تاسو باغ اورېدلی دی نه ټول کلي باندې افت دی یا ته ولې اوزګار ګرځې زما بغیر د خدای نه څوک نو سنګل پاتې شو هغوی ورته یې ورشئ دی خوړ ته پورې یو استاد جي د وړو ته به سبق ښایي او هغه ته وایي چې راشه ډېره ښکلې شکرانه به دې ټوله شي په فلاني کلي افت راغلی دی که څه اجازه نو استاد جي پسې تللی دی نو استاد جي پسې تللی دی نو هغه ته یې خبره کړې ده هغه وړو له چوټي ورکړه استاد جي څخه یو کوچه و په هغې ټول کتابونه پټ کړه کېښوده ده ته یې جلب ونیسه بس ده جلب نیسلی ده او استاد جي پټ کړه خوړ راغلی چې د هغې نه خر پورې کېده نو هغه له واړه بول ورغله چې واړه بول کوم د استاد جي ته هم یاد شو خپل واړه بول نو ده چې پورې شم نو وبکم ده چې پورې شو نو ده ته وایي راشه دا پټ ونیسه زه واړه بول کوم هغه چې هغه نیسه کلک ونیسه کتابونه دي بې احترامي ده نو یې پرېږدي استاد جي بس ده ته یې خیال و نو لوټه یې ایره شوه د استاد جي د اودس باندې ټول کابل د خوړ په غاړه چې واړه بول وکړو ده ته وایي دا پڼ بچی په کلاره باندې کې کېده نو ما لوټه ایره شوه لوټه رانه وګوره د اودس ماتې هغه پڼ کېښود ګرځېده ټول کابل مې د میخه د چامړه وه ښکرې پروت و دی وایي چې راشه لوټه خو لرې ده هغه ځای ته به ځم استاد جي به ته کړمه ناسې دا ښکر والا اوسه نو زه دې کې بې سسۍ وبتري هغې استاد جي له د شا د طرفه وایي چې دا ښکر مې لاس و لراغې تاسو به تر کمې ناسې لوټه دې نږدې علاقه کې نشته نو یې پاسه یې ودرېږه استاد جي ووایي یو راشه ودرېږه نو ودرېده ښکر یې ځان ته نیسلم نو اوس د خر زوی یو لوټه راغوستې ده نو وایي څه به که چلېږده مې پرې ونه چلېږه نو زه لوټه به راڅخه پرته وي چې دی واړه ګوکۍ لوټه به ورکوم که وچلېده نو خوش کړی زه ما ته به پته ولګي چې دی استاد جي ته قریب شو نو دا د خر زوی یې ځان سره وایي د استاد جي دا شی او دا ښکرې چین کړ هغه چې لوټه راړ چې لوټه یې راړه ښکر پکې نښته استاد جي جاړه ته مې د شي هغه ښکر خو ونښته نو دی ورته وایي تاسو به زیات ورکته نو یاره زه څه چل وکړم استاد جي نه بنا خطا شو چې زه علاج لرم کلي تلم او راسره خپل کار وشو دې ده ته وایي تا د څه پروګرام نه درځي ما سره خو نه پلاش دی نه څه خو دې چا راته ویلي چې دې ځای سره وړو بولو سره څه شی ونښلي د پلي چیکونه ښکل نو ښکلاو شي نو یې څه چل وکړم د خر دا کونه ښکل کړم چې د خوله د خر کونې ته نږدې کړم دا د خر ځای ځان سره وایي د استاد جي دا خوله د خر کونه چیږي
استاد جي ته وایي بس که نو هغه ورته وایي خوله کړو دې پوه شي چې دې وخاو نو خر یې روان کړه استاد جي ورپسې خپل پکې داسې ځانګېدې لکه د غواګو ګاډي پرې غځوي وایي دا استاد جي پوه شي چې څه معامله چې دا ده سره نو بس یاره په دې اندازه پوه شي چې اجازه ده سره ده هغه یې بوتې د استاد جي لیکلي چې وبا پات نازل شي خان سره هغه ورته په اشاره وویل چې دا څه پروګرام چې دی نو ده سره دی نو ټول کله پرې پوه شي دی وایي چې دا اجازه ده سره ده دا خو ما تاسو ته غږ کو زوم دي چا نسې ما چې وارو که په پته پوه شي موږ به بالکل ستا عزت خاطر کوو کور ته به دله راسم درځي یا پرېږدي رسول ته وګوره چې بس موږ غلطي شوې ده چې تا سره حساب کړی ده خدای ته وګوره چې موږ ته دا پاتې شي نو دی دا ټول خلک واس پرته بس استاد چې خو چې سر خلاص شه خالي وپرېښلو کلي ته ورسې ادې د هغه کلي وشه شي دا ټول خلک وایي واس پرته بیا وایي د غریب خپل کوی